د وطن میډیا قدرمن لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه خبر. اولمپیک له افغان ورزشکارانو سره 560,000 ډالره مرسته اعلان کړه. د دې کمیټې مشر ټوماس باک په همدې هدف پرون ناوخته خبرانو ته ویلي چې د افغانستان اسلامي امارت له افغان ورزشکارانو سره د دوی بشري مرسته منلې او ملاتړ یې کړی. نوموړي دا څرګندونې د اجرایوي بورډ تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته کړې دي. دا مرستې به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنرۍ لخوا پر افغان ورزشکارانو وویشل شي. د تیرې اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته شاوخوا 300 افغان ورزشکاران روزونکي او چارواکي د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په مرسته له افغانستان څخه وایستل شول. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر ویلي چې د نومبر پر 18مه یې په قطر کې د اسلامي امارت له مسؤلینو سره د پاتې کسانو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو په اړه هم خبرې کړې دي. اولمپیک په داسې حال کې د افغان ورزشکارانو له ټولنې سره د مرستو خبر ورکوي چې نړیوالو بنسټونو په راروان ژمي کې په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی دی. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.